وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور د شری مسالې متعلق سوال کړی دی. دی وایي که یو کس په لمانځه کې سترګې پټې کړي د پاره د دې چې توجه برابره شي، داسې کولی شي او که نه؟ د دې مسالې شرعي جواب دارالفتاح دارالعلوم دیوبند هغې هم د هغې جواب کړی دی. خلاصه د جواب دا ده که د تواضع او یا د خشوع او خضوع یا دغه شان د توجه برابرولو دپاره لمونځګزار په لمانځه کې سترګې پټوي، نو شرعاً ورته اجازت شته د سترګې پټولی شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ورور د شرعي مسالې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د زنانو د سر ویښتان دا خلک خرڅوي را خرڅوي جایز دی او که نه؟ د دې مسلې شرعي جواب فتاوا قاسمیه په 23 جلد کې هم ذکر کړی دی. خلاصه د جواب دا چې د انسان د بدن اعضا دا خرڅول شرعاً جایز نه دي. ویښتان هم د انساني بدن یو حصه ده، د هغې یو جز دی. انسان چونکې اشرف المخلوقات دی، شریعت د هغې اجزا خرڅول را خرڅول د عامو اشیاو په شان داسې جایز نه دي ګرځولي، بلکې د هغې خرڅول ممنوع او حرام ګرځولي دي. نو انساني ویښتان چې کله خرڅېږي یا د زنانو ویښتان چې خرڅېږي او نورو زنانه یې به طور زیب او زینت لګوي، دا طریقه هم په شریعت کې جایز نه ده. نو څوک چې دا کاروبار کوي او دا زمینه سازي ورته کوي، یاد ساتئ شریعت لیکي چې دا هم ناروا عمل دی او دا تجارت او دا کاروبار هم ناجایز دی او د دې نه چې کومه ګټه راځي یا پیسې هغه هم ناروا دي. نو د دې نه اجتناب کوئ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو کس د عمر نه پوره وي خو ږیرې نه یې راختلي، جمع ورکولی شي او که نه؟ د دې مسلې شرعي جواب دا دی، کتاب المسائل هم لیکلی په لومړني جلد کې، شامی هم دا مسله لیکلې ده په 2م جلد کې صفحه 300 اوله صفحه کې. خلاصه د جواب دا چې عمر یې پوره وي، بالغ وي، 15 کاله عمر یې پوره شوی وي، نو دی جمع ورکولی شي، د پسې لمونځ کول دا جایز دي. البته فقهای کرام لیکي که چېرته دغه کس چې جمع ورکوي او هلک دی دی حسین وي او ښایسته وي، وروسته مقتدیان هغې ته په ښه نظر باندې نه ګوري، نو بیا داسې کس جمع ته مخکې کول دا نه یې پکار. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې عمره د حج د ورځو نه علاوه په نورو ورځو کې کولی شي او که نه؟ دویم سوال یې دا دی چې په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې څو ورځې تېرول دي او لمنځونه څو لمنځونه هلته کول دي؟ دا یاد ساتئ دا مسله فتاوا فریدیه هم ذکر کړې په 4م جلد کې، او دا مسله احسن الفتاوا هم لیکلې ده په 3م جلد کې. خلاصه د جواب دا ده چې عمره په هر وخت کې کولی شي ما سوا د یو 5 ورځو نه. په دغه 5 ورځو کې عمره کول دا منع دي چې هغه د عرفې ورځ ده او د ورکوټي اختر ورځ او د لوی اختر ورځ او د لوی اختر پسې چې کومه 3 ورځې دي. نو په دغه 5 ورځو کې عمره کول دا منع دي، په دې کې به عمره نه کوي. البته د دې نه ما سوا په ټول کال کې عمره کولی شي، جایز ده. دویمه مسله دا چې څو لمنځونه کول دي په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې. حضرت انس رضی الله عنه نه روایت ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک هم چې زما په دې مسجد کې 40 لمنځونه وکړي او یو لمونځ هم ته فوت نشي، نو د ده دپاره یو څو خبرې لیکل کېږي. اوله دا چې براءة من النار، د اور د جهنم نه به الله رب الکریم بری کی.
او براءة من العذاب د عذاب نبی الله رب الکریم بری کی محفوظ کی و براءة من النفاق او د منافقت نبی الله رب الکریم ساتي. نو دا څلوېښت منځونه کول دي هلته د امام سره او په جمع باندې. نو دغه خوشخبری پکې سید الکائنات بیان کړې ده چې دغه څیزونه نبی الله ساتي. نو خلاصه د جواب همدا شوه چې 15 ورځو کې 15 ورکوټي اختر لوی اختر پسې چې کوم 3 ورځې دي دې کې به عمره نه کوي او مسجد نبوي کې به 40 منځونه کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې زمونږ په جماعت خانه باندې د هغه خانیانو په ځای باندې ډیوټي وي، نو د هغې د ځای نه مونږ ته روټۍ راځي، مونږ دا ډوډۍ خوړی شو که نه. د دې مسلې شرعي جواب دا دی، نجم الفتاوا هم لیکلي دي په لومبني جلد کې صفحه 361 او صفحه 362 کې. په دې کې د هغه خانیانو یو 14 مسائل او عقاید ذکر کړي دي چې د دې 14 عقاید او مسائلو نه دا معلومیږي چې هغه خانیان کومې عقیدې ساتي، دا د اسلام عقیدې نه دي، بلکې دغه عقاید که څوک هم ساتي نو هغې ته موږ مسلمان نشو ویلی، هغه د اسلام د دایرې نه خارج دي. نو خلاصه د جواب دا هغوی هم دا لیکلي دي چې د داسې خلکو ذبیحه به نه خورئ چې د دوی په لاس باندې ذبحه شوی څیز وي، هغې نه به اجتناب کوئ، هغه به نه خورئ. دوی سره نکاح کول دا حرام دي، ځکه داسې عقاید که څوک هم ساتي یا مسلمان نشي پاتې کېدی، نو نکاح کول ورسره جایز نه دي. د دوی د لاس ذبحه شوی څیز دا خوړل جایز نه دي. شامي هم دا مسله لیکلې ده په 4 جلد کې صفحه 264 کې. او خلاصه د جواب دا شو چې ستاسو په هغې ځای باندې ډیوټي کول دا خو جایز دي، ځکه دا د حکومت او سرکار د طرف نه دي، تاسو به د هغې حفاظت کوئ. البته پاتې دا چې د هغې د ځای نه کله ذبحه شوی څیز راځي چې دوی په خپل لاس ذبحه کړی وي او بیا یې پوخ کړی وي، نو د هغې د خوړلو نه اجتناب کوئ. البته که کوم داسې وي چې ستاسو خپل بندوبست بالکل نشي کېدی یا په خپله باندې د خوراکي انتظام نشئ کولی، نو بیا د هغې د ذبیحې نه علاوه د غوښې نه علاوه که نوره عامه ترکاري وي نو د هغې د خوړلو ګنجایش دا شته دی.